خبر نغمه وایي طالبان یې د سندرو مینوال دی او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نغمه طالبانو ته وایي نجونو ته ورکړل شوی خدایي حق ترې مه اخلئ. نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دی او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدایي حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپیرې نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان د سندرو مینوال دی او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي د حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما د سندرو طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو طرزونه یې څنګه او له کوم ځایه زده کړي دي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. میرمن نغمې دا سندره داسې مهال ویلې چې طالبان افغانستان کې له شپږم پورته ښوونځي له 2 کال راهیسې تړلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار وار د طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا و د نن شم شوي ویډیو تر بیخي چارې ښه وه.